ګرانو کتونکو د چارسدې د اشنغر په سیمه یو ځلنده ستورې چې د ډېر وخت نه پړقېږي چې نامه یې شاعر امدادالله خیال صاحب ده چې په شاعرۍ کې یې د غمونو او یادونو انتها ده او شاعري یې د نرتوب غیرت او ولولو نه ډکه ده. نن موږ همداغوی یو کلام زه سحر خان په خپل اواز کې تاسو ته وړاندې کوم. یقینا ستاسو به ډېر خوښ شي. بے مطلب تو پیاری کلا دچا کا بغریب پورے ہمیش خلق خندا کا دیتم پمائی چکم خلق مذکرے عقوبت بعد خلاق وابلا کا پلو خیٹو کے دور کروٹے اچھے آغا خلق کے دبل خیغلا کا بہر ابی بختور دی آغا خلق تم خلقو چھپ جن کرکا دنیا کا دیر خواگ دی والدین ہم دنیا کے کمائے پا بیتن باندے جڑا کا دیر نیم کڑے نیم اخوال دنیا لالے بیت بار جن لچا سرا وفا کا یا یہ مطلب یارانو تور کا یاد خیال پشان مخلص چرتا پیدا کا دا دنیا غمون ډیر دے زور ولی دلہد تور پیارے خیال کا رنا کا اکثر مد کوٹے پدے چن باندھ رہے اکثر مد کوٹے پدے چن باندھ رہے اکثر مد کوٹے پدے چن باندھ رہے گنوں کے دما پنی مشا باندھ رہے گنوں کے دما پنی مشا باندھ رہے اکثر مد کوٹے پدے چن باندھ رہے اکثر مد کوٹے پدے چن باندھ رہے نا وقت پہ دتلو بسرا گرم باندھ راتی نا وقت پہ دتلو بسرا گرم باندھ راتی خوبنوں کے دما پنی مشق باندھ راتی خوبنوں کے دما پنی مشق باندھ راتی اکثر
مې بل نو کوي کلونه منځ کې تېر شو د سترګو نه مې اوښکې دې دله باندې راځي د سترګو نه مې اوښکې دې دله باندې راځي خوبونو کې زما په نیمه شپه باندې راځي خوبونو کې زما په نیمه شپه باندې راځي اکثر مو د کوټې په دې چنه باندې راځي اکثر مو د کوټې په دې چنه باندې راځي مرګې په امداد خیال په نیټه باندې راځي مرګې په امداد خیال په نیټه باندې راځي خوبونو کې زما په نیمه شپه باندې راځي خوبونو کې زما په نیمه شپه باندې راځي اکثر مو د کوټې په دې